مې زړګی یوه ګیله کوي د هغه چانه نن مې زړګی یوه ګیله کوي د هغه چانه چې څوک د قوم مې سلران او واګداران یادېږي او چې څوک د قوم مې په خیبر کې منبران یادېږي او چې څوک د قوم مې په باړه کې ملکان یادېږي لکه یتیم زه دلته ژوند کوم د غرو په منځ کې زه راګیر شوی یم د هر قسمه سختو په منځ کې او داسې څوک نشته چې زما نه دا پوښتنه وکړي داسې څوک نشته چې زما سره دا ژمنه وکړي چې افریدیه وروره دلته په تا څه تېرېږي دلته په تا باندې دې بد او ګناه ښه تېرېږي خالته یې یاد سم چې بس کله الیکشن وخت وي خالته یې هېر چې په ما د اپریشن وخت وي او زما د قوم مشره سلاره رانه څه خبر یې چې اپریشن کې په ما څه تېر شوي ته خبر یې په ما د مټر د ګلو به بارانونه کېدل په خپله خاوره به په ما باندې ظلمونه کېدل د دهشتګر په نوم وطن به مسلسل کلینه خپل هم نه پرېښوم وکم به یې د خپل کلینه او دا بلا ډېرې دي زه دا ګیلې کولی نشم د خلکو زړونه دوباره زخمي کولی نشم راشه د بلې دې خبر کړم که خبر ترې نه وې بیا به ته دا وایې چې زه دې خبر کړی نه یم زما سکول نشته زما دلته هسپتال نشته او یې زما مشر خو ستا زړه کې څه خیال نشته بجلي مو نشته لا تر اوسه په تیارو کې یمه زما تپوس ولا څوک نشته په سختو کې یمه او زه مکتب نه لرم زه دلته کې روغتون نه لرم یقین ته وکړه دغه خلک په سکون نه لرم د خپله جیبه چې بچو ته مدرسه جوړه کړو د دین د علم ورته هر چې طریقه جوړه کړو هغه مې بند بیا سمدستي د شتګرۍ په نوم شي هغه ته نه پرېږدي بیا څوک بیا د خاطرې په نوم شي چې دلته سکول نه لرم دلته چې مکتب نه لرم زما د قوم د ماشومانو مستقبل به څه وي کله په یوه غره کې او کله باز په نورو غرو کې لکه شپونکی به ژوند کوي دغه په تورو غرو کې دوی به قلم په ځای بیا څه له ټوفک نه راخلي چې د کوم مشر یې په زړه کې دارک نه راخلي او زه چې خیبر ته هلته لاړ شم خپل حق وغواړم زه چې خیبر ته هلته لاړ شم خپل حق وغواړم هغه مشران مې په جواب کې راته داسې وایي چې ته د حق پوښتنه وکړه د هغو خلکو نه هلته کې لاړ شه حق دې وغواړه ورګزو خلکو نه چې چرته ژوند کوي او چرته زندګي تېروي زه چې بیا راشم واپس د ورګزو دفتر ته دلته د خپل حق چې آواز کوم پر یاد کوم بس په مثال لکه یتیم په شان یاد کوم زما د حق آواز څوک نه اوري کاڼه غوندې وي یا مې څوک ګوري نه څه واجه ویړانده غوندې وي او دلته دفتر کې رانه بیا څو تپوسونه کوي دلته دفتر کې رانه بیا څو تپوسونه کوي زما د نوم د ورکولو کوششونه کوي چې ناشنا غوندې سړی زه دې نه پېژنم تا ته خپل حق بیا څنګه درکړم زه دې څه پېژنم او په داسې شان مې کړې رخصت چې درته ویلی نشم سارا د ډېرو پیغورونو واپس کور ته راشم آخر زه کوم جهان ته لاړ شم چا ته وژاړمه زه تا ته وژاړم که نه زه تا ته وژاړمه او د بعضې خلک په اخبارونو کې څه چاپ کوي دا بعضې خلک په اخبارونو کې څه چاپ کوي دا په خپل منځ کې داسې بل شان منصوبې جوړوي او دا د دروغو څو درانې درانې کیسې جوړوي او په خپله خاوره مې تر اوسه په کالنګ یادوي ما بې اسرې لکه یتیم او ما ملنګ یادوي خو دغو خلکو ته فشار دغه اعلان کومه پټ یې زه نه کوم ښکاره یې په میدان کومه جنکې نه یو چې په لاسو کې بندغي لرو مو په دغه خاوره څه بلا شان افریدي لرو مو او زما د قوم ای د غیورو افریدو سالاره ځان دې راویښ کړه یوې د د شزلمو سالاره ته یې خبر چې دلته څومره افریدي اوسېږي په دغه غرو کې د غیرت نه ډک زلمې اوسېږي او په دغه کلیو کې بلا شان افریدیان پراته دي دا په مثال لکه په پلاره یتیمان پراته دي او د دغو ټولو بس په زړونو کې یو دا اعلان دی ښه یې په غور باندې واوره ښه صفا اعلان دی خاکیاره دغو یې په شریکه یو پڅون کړی چې په دا خبره دغو ټولو یو تړون کړی چې زمونږ د قوم د واکدارانو نه مو دا ګیله ده زمونږ د قوم د واکدارانو نه مو دا ګیله ده